دوستانو نننۍ ویډیو زموږ د هغه ښځو په باره کې ده چې هغه دغه غلط کارونه په کومو طریقو کوي او ځان له څنګه یاران پیدا کوي. نو ټول معلومات در سره په ویډیو کې شریکوم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یئ او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، نن در سره یو ډېر اهم معلومات شریکوم. دوستانو که وګورئ زیات ترې ښځې د واده نه مخکې د خپل یارانو سره دغسې غلط کارونه کوي چې خپل شوق پوره کوي او کله چې واده وکړي نو بیا د خپل خاوند سره وخت نه تیروي او په معمولي خبره جنګ جګړې کوي او کله په کور کې څه بهانه جوړوي او کله په ځان بیماري کوي او په دغه بهانه به د خاوند د کور نه د پلار کور ته راځي او د هغه یارانو سره خپل تعلق جوړوي، یعنې د خپل خاوند سره خیانت کوي چې خاوند پرې اجبار کوي او دغه ښځه دغسې غلط حرکتونه کوي او په دی کې بیا ځینې خاوندان داسې وي چې خاوند یې څه موده بعد په مسافرۍ لاړ شي بل ملک ته، خو دا بیا په موبایل باندې ځان له داسې یاران ګوري چې د خاوند له تګ نه بعد د هغه یارانو سره ګپ شپ لګوي او که څوک ترې تپوس وکړي نو دا ورته وایي چې دا مې د ماما زوی دی یا مې د ترور زوی دی او اصل کې به یې هیڅ نه وي، دا به یې یار وي او د خپل یار سره به خبرې کوي او په کور کې ورته هیڅوک هم څه نشي ویلی ځکه چې اصل حقیقت یې چاته معلوم نه وي او د وخت په تیریدو سره هغه د ځان سره په دغه ګناه کې نورې جینکۍ هم ککړې کړي. نو ملګرو که چېرې تاسو هم واده کوئ یا کول غواړئ د ټولو نه اول پوره معلومات کول پکار دي او په یو ښه خاندان کې رشته کول پکار دي چې له داسې بدنامۍ داغ ستاسو په لمن ونه لګي. دوستانو دا یو اهم معلومات چې در سره مو شریک کړو. که ویډیو مو خوښه شوي وي لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دلو الله په امان.